خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت ځواکونو د مټاچینې په سیمه کې یو ټولي ډوله موټر چې له چاودیدونکو توکو ډکو نیولی او د یادې قضیې په تور یې 2 کسان هم نیولي دي. د په خبره د موټر بم موخه د ګڼې ګوڼې په یوه ځای کې چاودنه ترسره کول و. د ملي امنیت ځواکونو آني اقدام سره دغه موټر بم د 1200 فامیلو آخر سر د مټاچینې سره نږدې په دغه ځای کې توقف کړ. هغه سره 2 نفر عاملین ورسره هم ونیول او تاسو ګورئ چې د موټر بم نه هغه مواد په ډیر ماهرانه شکل باندې ځای په ځای کړي وو، هغه تخلیه شو. د په خبره دغه راځي یو ماین خښونکی هم د مان سره یو ځای نیولی چې غوښتل یې د افغانیو د ترویج پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د دې په څنګ کې دغه یو نفر به ورسره مین نیول شوی دی. هغه مین چې د سره هغه غوښتل چې د خوست په ښار کې کوم کمپاین چې د باراني اثارو د ورکولو او د منځوړلو په خاطر باندې په خاص ښار کې شروع دی، هلته ورسره یو پاکستاني پیسې هم ورسره یو ځای کړي وي او غوښتل چې څوک لاس وروړي او هغه مین ورباندې خلاص. نوموړي په ورته وخت کې رسنیو ته د کوزې پښتونخوا هغه سوداګر هم ورښکاره کړ چې خوست ولایت ته د جلغوزیو د کاروبار لپاره راغلی و، خو وروسته د انسان تښتونکو له لوري وتښتول شو. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.